سمې دې نه رانه هیر شو. کینګ خان تhank you. نو کتابونه سپین دادا کتابونه کتابونه هر څه د دې په سري بس کور ته تګ او راتګ ستا په سر دي. نور بکس هر څه د دې دي. بکس پم درکې، پنسل پم درته اخی، ربړ پم درته اخی، چوشنی پم درته اخی. د لاس دې سکول واپس ته ورته کې نه تا په نه ته دا کې بیا په تاسو سره باسي نه بال ولا سپین دادا را سمېشت کورسي دا سمېشت ډیپند کوي. دوی میاشتې I think 2 months دوی میاشتې استاغه behind سي نه سوري A1 بیا دوی میاشتې درنګ ASY ټوټل شپږ اته میاشتې بتا جب هر سستا په 10 جب ایزدای تبه بیا ماته غلطیانی راشي. سپین دادا دارنګ نه لیونی دارنګ نه تو بیا تیز راته کېږي ماته به کوم غوسه راځي درته فالش معك پیپر راکړل نه على کس هغه پیپر د سکول هغه نو سکول به هغه پیدا کوي سکول به ځان ته خپل پیدا کوي دی تاته سکول هر څه دی تاته ډاکومنټس را لیکي نه انټیکرشن کورس لپاره استاغه اپلیکیشن ولېګو چې دیتا انټیکرشن کورس ورکي کته ته انټیکرشن کورس درکه هغه پیسې منتلی د ستا سکول پیسې هر څه تا سوشل منی ته ګورنمنت د خوای ګورنمنت منی ورسره چې اوکې ستا کیس ته ګوري د دې وجوهاتي درکې 110% په کورس بیا دی ګوري ستا ایریا کې تا آس پاس کور کم سکول نږدې دی او کم سکول کې کلاسونه کله شروع کیږي مطلب دا خو هر میاشتې په میاشت کې کال کې درې واله کیږي او چې نوي کلاسونه دی په جولای کې شروع کیږي شاید تا ته وای چې را روان په جون کې A1 A1 والا نه هغه کلاسونه په جون کې شاید شروع کیږي تا ته وای جون کې ته جون نه ځه بیا تا ته شاید دا وای چې جولای کې یا اگست کې کلاسونه دي نو ته به بیا ویټ ورته کوي بل شي صرف ستا لپاره سکول نه دی ته په هغې کې پوره یو کلاس وي نو دوی ټول خلک چې یو ځای کم کلاس چې جوړي هغه روانوي لکه پوره یو بیچ وي ستا سره دا یو ټیچر دا هر یو خو تا ته سپیشل یو ټیچر یوازې نه راځي په دې کې ټول ستاسو په جرمن نه علاوه د ډیفرنٹ نیشنلټي خلک وي څوک په انډیا وي څوک په افغانستان وي څوک پاکستان څوک په فلپینز وي څوک په چاینا په دلته فرانکفورت کې دا رنګي لیکن او سودانان ساده سي غور کې دا غټي بساړي په درسه نیویلی تا سره په خبري کې بیا ټیچر په وی شي کې نه یو بل سره په جرمن کې خبري وکي او ټیچر به بیا ګین درکې د خسته کلاسونه بیا میوزیک ولګي هغه کې تا ته وی شي ته په دې پوي شو کنه ډیر خسته ټیچینګ کوي دا رنګ نه شي ټول په لین کې نه لکه پاکستان ډنډه درته ونیسي نه ګول ناسي ټول ګیند ورکوي بیا یو بل ته یې پاسه یې داسې بیا وړه لکه ته ماشومان څه دا رنګې ته ته زده کوي چې والا بیا ګیند میوزیک کوي بیا پلی کېږي دغه ولګي میوزیک ولګي یو بل ته ګیند غورځوي سوډانۍ پې تاله در غورځوي ته پې کیچ کې بیا به ته سوډاني ته وایي دنګې شون بیا په خبرو خروټې ویلکم او که نه بیا به ته سوډاني ته وایې نه زه باتروم ته ځم هغه به راځه زه لاره درته ښیم ته به یې نه هغه دی پاکستان ته ځي واده دی هغه دی پاکستان ته ځي واده دی هنیمون لپاره ځایونه ریزرف کوي ما ته وایي دلته ځای راته وګوره هلته ځای راته وګوره مالي نه په دواړو سترګو او مالا چې دی مالا بل غدی څه پیچا لړاو کړی دی مالا بل غدی راولي جوابنا माला ورته ویلې چې تو نه صحیح تو کوئی اور صحیح او نه صحیح تو کوئی اور صحیح شاه جهان باچا ویلکم خروټي ویلکم خروټي را لسره رخکاره کو بیرته تختیدو ناستی کنه خروټي نسبه خرچه کی ریسټورانټ کولاو کړی دی ریسټورانټ چې لاړه شم نغدي به تنواله هو خروټي نو کنه سو وایم خروټي دی کنه نو کو سوچ ورته وای بلال ویلکم
تا نن صحیح ځان ستړی کړ. تا دا سلمه خو هر ورځ چېرته نه بې ټایمه وځئ. ویلکم بوایز. نو سبق نو چې سکول زمونږ نشته، کار روزګار زمونږ نشته، ګرځم نو سبق کوو. او سلمه چې دا فراق والا سکټ اچولی کوم په کوناټو ګډه شوي د کوم تاوه را تاوه شمالي وایي ته شاته دی کېږي او هغه کومه دا چې دا ویډیوګر کتلې خندلې مل دا کوم وارې راوړی دی. هغه ما ته وایي ګډېږه نه، ما ګډېږه څه ګډېږه چې به ته لاسونه پړه کومه نه هغه کوم هغه څه ویل هغه په ما څه مې چیچي که څه خارښ را باندې لګوي په بوټو کې ناسته وه سیزون کې به چې چله مه وایي سیزون کې په څنګه نه راځي دا دیم ځان ورته بربند کړی و پول لاندې نه کوم وارې راوړي و ترورو مای ګاډ توبه ویلکم خروټي یا ګل پر راځي اور چرته چې ما ویډیو جوړه کړې وه هلته په زو ښه اور ګاډي دي تیار ساته بس خرچې مرچې خروټي ښه خرچې کې ویلکم خرچه خروټي ناستې کلاړې او خرچه ښه ټیټه کې خروټي بېغمه شه مالداره آسامي دی راسي دغه مه کړه خروټي خو تبایانې کوي نن بس ما خالي سلاس راغل دی ماتې هغه شیم نه والو ته شیر لکیم نه راته وواله پټان ویلکم چودري نه راځي چودري زما کامنټس ریډ کا امپورټنٹ اوکې بلال وکړه ښه نو دا سین دی نو تا ته پوسټ راځي ته پوسټ باندې نظر کېده ښه ګل بریف به درته راځي چې زه په دې باندې زه منه بکسه کولا وکړم چې په دې باندې زه منه بکسه کولا وکړم چې په دې باندې زه منه بکسه کولا وکړم چې په دې باندې زه منه بکسه کولا وکړم تشه توره پرته وي څه غوسه راله شي تشه اخبارونه پکې منډلې چې دا اخبارونه وکړم د ځمکې راواچوم خبره واوره بس که خو لا څه ده ته به بیا توبې باسې چې دا پوسټونه خدای دې وکړي چې پوسټونه نه راځي ته اوس تازه راغلي سړه خوره اوس ګرځه راګرځه انجوای کوه بعد کې به په سرو اوښکو ناسته یې بیا به د سر ګرولو لپاره ټایم نه سکول ته به ځې تا ته به کار شروع کړه تا ته به دا وکړه او سل لانجي ته زه خو مورته یم مورته خو کارونه نشي کولی دلته خو زه کارونه له نه یم راغلی ما معاف پرنس صاحب ویلکم هلو نه چې ګل ته لږ ټکه ټوکه لیکن کوشش وکړه ته بیسیکس زده کړه دا نه آینس ښه په زړه باندې زړه نه زده کړه دا چې کوم فرست کلاسونه نه ستا پهلا کورس چې هغه ته ته زړه نه وګورو ته ماشاءالله مغزونه ډېره تیزه دلته داسې ته غره خلک راغلي دي ته افغانستان ته غره نه راغلي دي چې په هغې دلته مطلب ډېر غریبانان او ډېر ته غره چېرته بلف او لایټونه هم نه دي لیدلي هغوی دلته رالی ځانونه جوړ کړو داسې ژبې زده کړې داسې ځانونه جوړ کړې نو ستا لپاره خو ډېر ایزي ما ایډ کا پلیز یار گیم روان دی ته هم سنبی آصف نه موږ ماشاءالله انسانیان یو ته سنبی یې که څنګه خپل کیټګریز ته لاړ شه سنبیانو سره کښېنه ما ایډ کا پلیز یار نو څنګه دی ایډ کا جان آصف پاس کښېنه اوقات دی اپډیټ که بیا ډبل ټیپ کوه کښېنه ګلخانه او که نه موږ ګلخانیان یو ته ماجر یې بلاله یاره دا ما ته به داسې خلکو افسوس راځي ګل خان اور دا ورغه زما لپاره پښتانه ټول یو دي I don't زه نه پوهېږم چې دا پښتنو کې دي کم کیټګریز هر پښتون چینج هر انسان بدلی نو په دې کې بیا شین خان ګل خان پلانکی خان څوک شو ابوذر پټان ویلکم پښتونه ستانه غټ مړویسي شته کښېنه اوقات دې اپډیټ کا دا پښتانه داسې چې دوی پښتونه دا ستا په شانتې کسان خبرې څنګه یي دوی چېرته چا ګوټ ته وړي چېرته وایي راځه موبایل درته واخلمه چېرته ځنګل ته یا بوټي ته وړي په پښتانو کې شاخیلان دي دا شاخیلان ته شاخیلان دي شا زه سعودي کې یم زه به څنګه ځم یورپ سایډ ته جاب دپاره کمپلیټ پروسس به څنګه یي وسیع خان ګوره ګلچار چې همت وکړو رالی نو تاسو پې همت کوئ تاسو خپل ټریول هسټري جوړه کړئ
او بیا راشي کنه ټریول هیستوري باندې تاسو الریډي سعودي کې یاست یو څو کنټریز وزټ کوي لکه ګلچا چې بیا پسې ترکي ته لاړ سي ملیشیا ته لاړ سي مزدوري ته بېشکه هلته یو څه نه څه تور کار وکړي بیا راشي چېرته یورپ ته اپلای کوي یو داسې سست ملک دی اپلای کوي ډایرکټ جرمني یورپ ته دغه مه کوئ چې کوم چې شنجن زون کې راځي یورپ کنټریز کې زما دا کامنټ ولې نه ریډ کوي اټس امپورټنټ بلال ووایه که نه ستا کامنټ نه دی راغلی ښه ملګرو ټول په جمع ډبل ټیپ وکړئ او ګل ته مبارکباد ورکړئ ګل نوی سایکل اخیستی دی لږ سایکل لږ اوږد دی لیکن ښه سایکل دی 3-4 کسان هم پکې نه سکول ته ځان سوړ سیکل لا پیدا کا کنه خشانت سیکل لا پیدا کا کنه سایکل ستا خواته به ډېرې دلته غټ سیټیز کې دی چې دلته دغه نه دي شاخیلان ډېري ستا په چم شاخیلان او دلته هر یو کوشش کوي اور ستا خواته زه نه پوهېږم زه انشاءالله زه موقع برابر کړم چې درشمه ګل او ستا خواته داسې چې هلته جرمنیانو دا ایشین کم وي لایک د افغانستان د پاکستان خلک کم دي نه لکه تا ته به ډېر کم ښکاري نو هغه ځایو کې دا جرمنیان ډېر هیلپ کوي ته څوک سایکل هسې تا د ګفټ درکوي کاریټاس اور دوی والا هسې ورکوي تھینکس وسی چې څه هیلپ وي عمرې کولی شم ورته بلال وایي چې څه هیلپ ایم وي کولی شم ورته چاله بلال وایي ته وایي چا ته هیلپ کولی شم ګل وختان دې غټ شوي دي ډېر بایبل د سیکل ګل ته سایکل پیدا کړه هغې سایکل پکار دی اوس مې ایډ کا او ښه شوي زه دلته معلومات کوم ګل کاریټاس هم معلومات کوم که ته راغلی نو ته به دغه کې وړی سې په ټرین کې ولې نشم وړی صحیح شو به زه به دلته معلومات درته وکړم که نه زونی تھینک یو زونی ویلکم زړګو بخیر راغلی ورکه زه ګوګل میپ کې کاریټاس ایډ کا گیم کې کاریټاس وګوره انټرنیشنل باونډ وګوره زه تا ته دواړه لینک او نوم در سینډ کوم زم بات کې ګوګل کې سرچوم ستا آس پاس لیکن تا سره هامبورګ او برلین نږدې دي هغه ډېر غټ سیټیز دي هلته خو د دنیا کاریټاس اور هر څه جونی ویلکم روحی خان ویلکم سالمی ته خو منځ کې پرته یو خواته دی هامبورګ دی بل خواته دی برلین دی ټرین کې څومره ټایم لګي چې ته برلین او هامبورګ ته ځې اوس خو لاړې تا ته به پته لګېدلي څونه فاصلې کې لږ مطلب بیا هم څو ګھنټې په ټرین کې څومره ټایم لګي ګھنټه 2 घंटे और هامبورګ 2 घंटे هامبورګ هم 2 घंटे ها بیا خو ډېر ایزي دی بیا خو ډېر ښه ځي کې ته پاتې کېږي مطلب سهار لاړ شي ماښام ته واپس راتلی شي کاریټاس کاریټاس ولیکه CIR سی په کاریټاس په سی ای باندې راځي کو ګل سی کوم سیټي کې ده ای ګل CIR انګلیش CIR ودرې CIR نه CAR از CAR ETAS Ja, genau. Berleburg. ته وګوره مغزونه څنګه تیزه ده بیا ورته زده کړي دي خوله هم داسې ورسره جوړه کړي ته وایې